خوږو عزیزانو، زه ډاکټر یعقوب رضا مومند یم، د عمومي داخلي او د زړه امراضو متخصص. بیا ستاسو په حضور کې یم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ، د دنیا په هر کنج او کنار کې چې هستئ سلامت او صحتمند اوسئ. نن غواړم چې د کووید 19 د اعراضو او علایمو په باره کې له تاسو سره خپل طبي معلومات شریک کړم. خدای دې وکړي چې استفاده دې وکړي، خصوصا زموږ محترم ډاکټران او ځوان ډاکټران چې نوي فارغ شوي دي او د طب محصلین او ټول هیوادوال کولی شي د دې نه استفاده وکړي. کوشش کوم چې په ډیره ساده خوږه پښتو ژبه تاسو ته طبي معلومات درکړم. د کرونا ویروس اعراض او علایم چې دلته تاسو ګورئ دا یو لیست دی. په دغه لیست کې تقریبا 10 نوع اعراض او علایم ما راټول کړي دي چې دا ډېر مهم دي، په دې باید هر سړی پوه شي. په هغه صورت کې چې مرض ډېر شدید او سخت وي، بیا معمولا یو له دغو اعراض او علایمو څخه په مریض کې پیدا کیږي. اول تبه یا فیور، تبه کېدای شي 38 یا 38.5 د سانتیګریډ په حساب وي. تبه کېدای شي په نورو مرضونو کې لکه ملاریا، محرقه یا ټیفوید فیور، توبرکلوز یا میننجایت یا داسې نورو مرضونو کې هم منځته راځي، یا استوایي مرضونه چې ټروپیکل ډیزیز ورته وایي، په دې کې هم منځته راځي، چې په دې هکله باید په آینده کې زه له تاسو سره ضرور خبرې وکړم. دوهم کافینګ یا ټوخی. د کووید په مریضانو کې معمولا ټوخی وچ یا ډرای کف ورته وایي. ټوخی کېدای شي په نورو مرضونو کې هم منځته راشي، چې په دې صورت کې کېدای شي بلغم ولري، ولې معمولا د کووید 19 په مریضانو کې ټوخی خپله وچ وي او بلغم نه لري. دریم difficulty of breathing، د ساه اخیستلو په وخت کې ستونزې منځته راځي. breathing rate یا د تنفس کچه معمولا زیاتېږي، د 0 څخه تر 30 دقیقو پورې په 1 دقیقه کې وي. په نورمال حالت کې د 14 څخه تر 20 پورې یو انسان ساه اخلي. معمولا په 8مه، 9مه او 11مه ورځ کې مرض ډېر شدت پیدا کوي، نفس تنګي ورته پیدا کېږي. نفس تنګي د خپل یو احساس د هوا د کمبود دی، یعنی مریض ته هوا یا اکسیجن کفایت نه کوي. مریض کوشش کوي چې زر زر ساه واخلي، ولی بیا هم ورته کفایت نه کوي، یعنی په زوره زوره ها ها کوي، نفس تنګي ورته پیدا کېږي. د ستوني درد یا سور تھروټ، د کووید په مریضانو کې هم کېدای شي د ستوني درد منځته راشي. د ستوني درد کېدای شي ډېر خفیف وي یا شدید وي یا په شکل د تخریش وي، ولې په هر ترتیب امکان لري چې په مریض کې ولیدل شي. پنځم سمیل ډیسارډر، د شامې یا د بویولو د حس اختلاطات. ځانګړي حسي حجرې چې د الفاکټوري حسي عصب په نامه یادېږي او مستقیما د دماغ سره وصل کېږي. د کرونا په مریضانو کې چون د پزې د مخاطي غشا یا پردې التهاب او پړسوب منځته راځي او دغه حسي حجرې هم متضرره کېږي، چې په نتیجه کې د مریض د بویولو احساس یا کمیږي او یا له منځه ځي. باید یو مهمه خبره ده چې هغه باید ووایم، هغه دا ده چې په نان کووید یا غیر کرونایي مریضانو کې که چیرې د شامې حس یا د بویولو حس کم شي یا له منځه لاړ شي، دا کېدای شي په دماغ کې د تومور په وجه وي یا د سرطان په وجه وي، چې باید لازم او عاجل معاینات مریض ته توصیه شي. په دغه تصویر کې تاسو ګورئ چې یو مریض دی، سترګې پټې دي او په ګیلاس کې ورته کشمالي ایښودل شوي دي. کشمالي ډېر تیز او مزهدار بوی لري. نو دغه مریض دا نشي تشخیصولی چې دا څه دي. دا په دې معنی چې د ده د شامې حس یا د بویولو حس له منځه تللی دی، چې محترم ډاکټر صاحبان باید پوه شي، خصوصا هغه ډاکټران چې نوي فارغ شوي وي او په مجموع کې ټول وګړي او انسانان
باید په دې پوه شي که چېرې د دوی د شامې حس یو دم له منځه لاړ شي، نو دا کېدای شي په دماغ کې د تومور په وجه وي. بیا یې تکراروم. بل یو مهم شی چې هغه باید ذکر کړم چې په دغه مریضانو کې مریض ته ډېر کسالت پیدا کېږي یا ویکنس وي. مریض زیات کسل وي، یعنی ضعف حال وي، فزیکي توانمندي لاسه ورکوي او بې انرژي وي. په دغه عکس کې تاسو ګورئ چې دغه یو ځوان سړی دی چې حتی 1 کیلوګرام وزن هم نشي جګولی، ځکه مریض ډېر ضعیفه دی. بله مهمه علامه چې هغې ته بلو نیلز وایي، یعنی آبي رنګه یا نیلي رنګه نوکان یا آسماني رنګه نوکان. په دې صورت کې باید ووایي چې د مریض په وینه کې د اکسیجن اندازه ډېره ټیټه وي، ځکه مریض ته دغه علایم پیدا کېږي. زه په دې شکل تاسو ته رسم کوم. دلته وګورئ دا نوکان که وګورئ دا نورمال نه دي، دا نورمال نه دي. دا شکل آبي یا شنه ورته وایي یا نیلي رنګ غوره کوي. دا د خپله په وینه کې د اکسیجن فقدان یا کمبودي ارایه کوي. اتم، سیانوس یا د شونډو او پزې آبي رنګه مثلث یا بلو نیزولابیال ټریانګل. په دغه شکل کې تاسو ګورئ که چیرې د مریض په مخ باندې داسې یو شکل رسم کړو، یا غواړم چې دا په سور رنګ باندې تاسو ته ارایه کړم، داسې کړو، دا به بهتره وي. ګورئ چې یو مثلث منځته راغی چې د دغه مثلث په داخل کې شونډې او پزه قرار لري چې دا یو آبي رنګ لري. دا د دې معنی ورکوي چې په وینه کې د اکسیجن فقدان یا کمبودي موجود دی، ځکه داسې رنګ تشکیلوي. لکه څنګه چې ما مخکې ذکر کړل چې د کووید 19 په مریضانو کې معمولا د اکسیجن اندازه په وینه کې راټیټېږي. دا موږ کولی شو د پلس اکسیمیټري په واسطه تعیین کړو، یا د اکسیجن اندازه یا اکسیجن ساتوریشن په وینه کې باید تعیین شي. دا ډېره ضرور ده. که د اکسیجن اندازه په وینه کې له 93% څخه کم وي، او دا تاسې خپل هم کولی شئ په خپل کور کې د یوې کوچنۍ آلې په واسطه دغه تعیین کړئ. په دې صورت کې مریض باید عاجل بستر شي. یعنې بیا تکراروم، که چېرته د وینې د اکسیجن اشباع په وینه کې 93% څخه یا د هغه څخه ټیټه وي، مریض باید عاجل بستر شي او لازم تدابیر باید ورته ونیول شي. دا تاسو په کور کې هم کولی شئ د یو کوچنۍ آلې په واسطه باندې چې په مړوند کې تړل کېږي. دا یو د ساعت په شکل باندې یو آله ده چې دا په مړوند کې تړل کېږي. بل دغه چوب تلی دی، دغلته دا په ګوته کې خپله بندېږي او تاسو ته د اکسیجن اندازه په وینه کې ښایي. په نورمال حالت کې د وینې په وینه کې د اکسیجن اشباع یا د اکسیجن اندازه د 95 څخه تر 100% وي. یعنې په دغه حالت کې مریض هېڅ احساس نه د نفس تنګۍ کوي او نه کوم تنفسي ستونزې ورته راځي. ولې که چېرته له دې څخه ټیټ شي، د 94% څخه یا د 93% څخه د اکسیجن اندازه په وینه کې ټیټه شي، نو په دې صورت کې مریض ته د ساه اخیستلو ستونزه منځته راځي. نهم، ترومبوزیس. د کرونا ویروس په مریضانو کې کېدای شي
مایکروسکوپیک ترومبونه منځته راشي یا د وینې کوچنۍ ټوټې یا د وینې علاقې په رګونو کې سبب د بندش کیږي او بیا د مغزي یا قلبي سکتې سبب ګرځي او د مریض د مرګ باعث ګرځي. په دغه تصویرونو کې تاسو ګورئ که دا موږ داسې نامګذاري کړو 1 2 3 4 او 5 د کار د اسانتیا په خاطر باندې. په دغه اول تصویر کې تاسو ګورئ چې دا یو شریان دی، دا یو وړې وړې شاخچې دي چې دا مکمل آزاد دی، کوم بندش نه لري. وینه په نورمال ډول باندې کته پورته کېږي او ټول وجود ته خپل ځان رسوي. په دغه دویم دریم څلورم پنځم کې تاسو ګورئ چې په دغه دوهم شکل کې یو نوی جدید التشکیله ترومب منځته راغلی دی چې دومره غټ لا نه دی. په دغه دریم کې غټېږي، بیا بالاخره دلته نور هم غټېږي او دلته بالاخره دا ټوټې د وینې یا لښته شوې ټوټې د نورې هم غټېږي چې مطلقاً یا په نسبي ډول د رګونو د بندش سبب ګرځي. نو مخکې له دې نه چې دغه ترومبوس یا د وینې لښته شوې ټوټې په رګونو کې منځته راشي، کولی شو دا تداوي کړو په نورمال شکل باندې. د دې تداوي دومره مشکله هم نه ده. انشاءالله په راتلونکي درس کې به زه تاسو ته د دې د علاج په هکله مکمل معلومات درکړم. که چېرته تداوي نه شي، مخکې نه جلوګیري ونه شي، دا کېدای شي د مغزي سکتې یا د قلبي سکتې یا د پښتورګو یا د سترګو یا د وجود د نورو برخو د سکتو باعث وګرځي او کېدای شي مریض له منځه لاړ شي. لسم، نومونیا یا د سږو التهاب. په دې حالت کې په سږو کې هوایي کڅوړې تخریبېږي او له تنفس څخه محرومیږي، دا ځکه چې اکسیجن په صحیح توګه نه ورسېږي. نو کله چې مرض ډېر شدید شي، نو په دې صورت کې د سایټوکین یا انټرلیکین 6 طوفان منځته راځي چې په نتیجه کې ټول وجود التهابي کېږي. همدا علت دی چې د مریض ټول وجود ډېر شدید درد کوي او مریض داسې احساس کوي چې ګویا ټول ځان یې مات دی. په دغه شکل کې تاسو ګورئ چې دا یو ویروس دی، دا خپله راغلی دی، سږو ته هلته ځان ځای په ځای کړی دی او سبب د التهاب شوی دی. چې کله چې التهاب ډېر شدید وي یا نومونیا ډېره شدیده وي، په دې صورت کې د انټرلیکین طوفان منځته راځي او ټول وجود التهابي کېږي او شدید درد کوي. په دغه تصویر کې تاسو ګورئ چې خپل ویروس انتقال پیدا کوي خپل سږو ته او هلته ځای په ځای کېږي او سبب د التهاب کېږي. او دا هم موږ ویل چې د سایټوکین یا د انټرلیکین طوفان منځته راځي چې په نتیجه کې ټول وجود التهابي کېږي یا چې دې ته وایي multiple organs یا poly organs inflammation ورته وایي. نو مخکې له دې نه چې دغه د انټرلیکین طوفان منځته راشي او سبب د جنرال انفلامیشن شي، موږ کولی شو دغه د انټرلیکین طوفان تداوي کړو او د عمومي التهاب جلوګیري وکړو. په دې شکل کې تاسو ګورئ چې دا نورمال لانګس یا سږي دي او غواړم چې دا تاسو ته اول تشریح کړم، خصوصا د طب محصلین او محترم ډاکټران چې نوي فارغ شوي دي هغوی ته به یو تکرار هم وي، ځکه چې تکرار مور د یادونه ده. هر شی چې ډېر تکرار شي په هماغه اندازه ډېر ښه زده کېږي. دا یو معمول مطلب دی. په دې کې تاسو ګورئ چې دا یو ایکس رې ده. ایکس رې خپله یو دوه بعدي تحقیقات یا 2 dimensional studies ده او سټي دا خپله د ایکس رې یو ټوب یا لوله ده چې د انسان ګرد چاپېر راڅرخي او مریض د سټي په حالت کې یا د کمپیوټر توموګرافي په حالت کې یا د معاینې په حالت کې پروت وي او په یو وخت کې په حدود د 500 تصویره ترلاسه کولی شو. یعنې وړې وړې کوچنۍ میلیمتره ټوټې یا برشونه منځته راووت چې دې ته وایي very thin slices ورته وایي.
غواړم چې دا تاسو ته رسې کړم. دغه تور خیالونه چې تاسو ګورئ دا خپله سږي دي، دا خپله سږي دي. له دې طرف نه هم تاسو کولی شئ یو نمونه به یې درته رسم کړم. دا سږي دا نورمال دي. دغه تیرونه چې تاسو ګورئ دا خپله د کلافیکل یا د ترقوي هډوکی دی، او دغه چې ګورئ تاسې دغه خپله دا مقوس هډوکي، دا مقوس هډوکي، دا بل مقوس په طور د مثال دا چې ګورئ دا پښتۍ دي یا ورته ریبس وایي یا په دري کې ورته قبرغې وایي. دغه لاندې ځایونه چې دغه چې دي دا خپله سینسونه دي. کله کله په دې کې اوبه هم جمع کېږي او هاریزنټال شکل نیسي چې هغه په بعضې مرضونو کې دا منځته راسي. دا خپله چې ګورئ دا خپله یا د ډیافراګم دا خپله جګ لاړم پر ترتیب، او دا خپله چې دی دا خیال د زړه دی. نو په دې باندې باید هر ډاکټر پوه شي. ما مخکې ویل چې د کرونا په ویروس کې په شدیدو حالات کې پنیماني منځته راځي. پنیماني یا د سږو التهاب دی. په دغه شکل کې تاسو ګورئ چې دا خپله یو د باکټریال پنیماني ده، یعنې دغه شکل که موږ داسې وګورو ډاکټر په دې پوهېږي، مستقیما حکم کولی شي چې دا یو باکټریایي پنیماني ده. دا یوه برخه د سږو نیولې ده چې دې ته باکټریایي پنیماني یا د سږو التهاب ورته وایي، چې دا نسبت د کرونا ویروس د التهاب د سږو د التهاب په پرتله ډېره خطرناکه ده او کیدای شي د مرګ سبب وګرځي که چیرې تداوي نشي. تداوي د انټي بیوټیکو په واسطه باندې ده. کرونا وایرس نیومونیا د سږو په سي ټي یا کمپیوټر توموګرافي معایناتو کې موږ د فروسټډ ګلاس یا د یخ وهلې شیشې علامه ګورو. کله چې 50% سږي تخریب شي نو مریض ته نفس‌تنګي پیدا کېږي. د رادیوګرافي او سی ټي یا کمپیوټر توموګرافي معاینات د مرض په تشخیص کې ډېر دقیق وي. حتی که چیرې د کرونا ټیسټ یا PCR پولیمریز چین ریاکشن منفي هم وي او نتیجه لا تر اوسه هم نه وي راغلې. د دې دوه معایناتو په واسطه کولی شو د کرونا ویروس د سږو التهاب یا کرونا وایرس نیومونیا تشخیص کړو او د علاج لپاره لازم تدابیر باید ونیول شي. په دغه شکل کې تاسو ګورئ دغه حلقه چې چاپېره شوې ده د یو تیر ما ورکړی دی، کولی شم یو بل تیر هم ورکړم په بل رنګ باندې. دا تاسو ګورئ چې دا د فروسټډ ګلاس یا د یخ وهلې شیشې علامه ده او رښتیا هم لکه شیشه چې یخ وهي. باقي دا خپله د سی ټي یو تصویر دی. دا سی ټي تصویر دی چې دا نور ماله دی. په دې شکل کولی شم دا تاسو وګورئ چې د کمپیوټر توموګرافي ده چې ډېره دقیقه ده. په پرمختللو هېوادونو کې او په پرمختللو روغتونونو کې خصوصا په مسکو دلته په اروپا کې غربي اروپا کې دا ډېره استعمالیږي. حتی په مسکو کې د ورځې 40,000 پورې کولی شي تنها په مسکو کې توموګرافي سرته ورسیږي. په تشخیص کې ډېر دقیق کومک کوي. ستاندرد معاینه یا ستاندرد معاینه ده. ډېره مننه ستاسې له توجه نه. Thank you for watching. د لیدلو او اورېدلو نه مو مننه عزیزانو. ډاکټر یعقوب رضا امام معلم. تر بیا.